واه، ډیر ښایسته فاینل. واقعا چې نبی ساحل خپله تجربه او استعداد په میدان خلکو ته ثابت کړ. ملګرو راځئ چې دا فاینل څنګه ترسره شو او څوک ښه ولوبېدل. اتلانو د شپږیزې لیګ اتلولۍ یوړه. د شپږیزې کرکټ لیګ شپږم پړاو چې د اکتوبر په 9 نیټه د شنبې په ورځ پیل شوی و، اتلولۍ د اکتوبر په 18 نیټه د جمعې په ورځ مس عینک اتلانو لوبډلې وګټله. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د 2019 کال شپږیزې لیګ لومړی پړاو لوبې کې دوه لوبډلې امو نهنګان او بوز ساتونکي لوبډلې بهر شوې. دوهم پړاو بیا پلی آف سیالیو ته سپین غر پړانګان، کابل بازان، مس عینک اتلان او بند امیر خمران وتل. په دوهم پړاو کې هم سپین غر پړانګان او کابل بازان لوبډلې بهر شوې. بند امیر خمرانو او مس عینک اتلانو پایلوبې ته لار پیدا کړه. پایلوبه د جمعې په ورځ محمد نبی ساحل په 4 ویکټو وګټله. ټاس محمد نبی ساحل وګټه او توپ اچونه یې وکړه. باندې امیر لوبډلې په 60 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره عمران جنت 23 منډو، شوکت زمان 29 منډې، د افسر زازي 22 منډو او د باطن شاه 23 منډو په مرسته 154 منډې وکړې. نوین الحق د مس عینک لوبډلې لپاره 3 ویکټې واخیستې. مس عینک لوبډلې د هدف د شلم اور په 5م توپ د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره د نورعلي زدران 42 منډو، د رحمت الله ګوربز 14 منډو او د محمد نبی ساحل د 13 منډو په مرسته پوره کړ او بند امیر لوبډلې ته په 4 ویکټو ماتې ورکړه. د لوبې اتلولۍ مس عینک لوبډلې واخیسته او د شپږم پړاو شپږیزه لیګ و چې په خورا شاندار ډول په کابل کې ترسره شو. شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ لخوا په 2014 میلادي کال کې تاسیس شوی چې 2014 کال کې سپین پړانګانو، 2014 میلادي کال کې مس عینک اتلانو، 2015 کال کې بیا سپین غر پړانګانو، 2014 میلادي کال کې کابل بازانو، 2019 میلادي کال کې بند امیر خمرانو او 2019 کال کې مس عینک اتلانو بیا وګټه. په 2020 کال کې به د دې لیګ اوم پړاو کېږي چې مس عینک اتلان به له خپلې اتلولۍ د دفاع هڅه کېږي. د شپږیزې لیګ د زیاتو ویکټو، زیاتو منډو، زیاتو څلوریزو، زیاتو شپږیزو او میس شو توپونو په اړه راتلونکي راپور وګورئ. زموږ چینل در سره ضرور تعقیب کړئ ملګرو.